د بخښونکي او مهربانه خدای تعالی په سپېڅلي نامه د سلام او احترام په وړاندې کولو سره مو د نن ورځې لنډ او مهمو خبرونو ته زه فهیم الله افغان هرکلی کوم. د هیواد دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد شمال ختیځو سیمو ته د خپل سفر په ترڅ کې د بدخشان ولایت د کرانو منجان د زیباک له توپخانې واخان او پامیر ولسوالیو څخه لیدنه کړې. دفاع وزیر د سرحدي ځواکونو له فعالیتونو او چمتووالي څخه هم ارزونه کړې. د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت او سرحدونو ساتنه یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ګډ مسؤلیت بللی. نوموړي ټینګار کړی چې د سرحدي ځواکونو د وړتیاوو د لوړولو، لازمي همغږۍ او اړینو اسانتیاوو د برابرولو لپاره به لا ډېرې هڅې ترسره شي. د افغان ستورمزلي او پیلوټ عبدالاحد مومند جسد د نوموړي د کورنۍ په غوښتنه سبا دوشنبې د چنګاښ 15مه د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو، دفاع، ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو په همغږۍ د جرمني له مونیخ ښار څخه کابل ته ولېږدول شي. ټاکل شوې ده چې سبا به په کابل کې د نوموړي د جنازې او خاورو ته د سپارلو مراسم د افغانستان اسلامي امارت د یو شمېر چارواکو، د هغه د کورنۍ غړو، خپلوانو او ګڼ شمېر هیوادوالو په ګډون ترسره شي. د میدان وردګ ولایت وردګ پوهنتون چاپیریال معیاري کولو، زده کړیالانو، استادانو او اداري کارکوونکو لپاره د اسانتیاوو برابرولو په موخه د فرعي سړکونو او پلې لارو جوړولو چارې په چټکۍ او لوړ کیفیت روانې دي. د یاد پوهنتون مسؤلین زیاتوي له یادو پروژو هر وخت څارنه کوي چې په بشپړېدو سره به یې ګڼې اسانتیاوې رامنځته د پوهنتون چاپیریال معیاري او لا زیاته ښکلا ومومي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي په تیرو 48 ساعتونو کې د اسرائیلو د بریدونو له امله لږ تر لږه 14 فلسطینیان شهیدان شوي دي. الجزیرې خبري شبکې د غزې د روغتیایي سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د سیمې روغتونونو د 14 شهیدانو جسدونه ترلاسه کړي دي. او وروستی خبر دا چې د رویټرز د راپور له مخې د وینزویلا چارواکو د شنبې په ورځ اعلان کړی چې په یاد هیواد کې د وروستیو زلزلو د مړو رسمي شمیر 2954 تنو ته لوړ شوی دی. د راپور پر بنسټ له 14,000 څخه ډېر کسان بېکوره شوي او د غیر رسمي شمیرو له مخې د نادرکه شویو کسانو شمیر له 40,000 څخه اوښتی دی. قدرمنو لیدونکو، لنډ او مهم خبرونه همدومره وو چې ما فهیم الله افغان درته وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.